بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو زه بیا کمپلیکس ایجوکیشن چینل ته ښه راغلاست. هیله لرم چې ټول ورغه او جوړ اوسئ. بیا هم د نوې ویډیو د نوې تخنیک سره تاسو خدمت کې حاضر یم. دوستانو نن غواړم چې تاسو ته دا ووایم چې څنګه کولی شو بدون د کمپټاشیا پروګرام نه موږ تاسو خپل سکرین ریکارډ کو. نو راځم نن په همدې باره کې سره غږیږم چې چیرې مو بیا هم زموږ چینل نه درسره سبسکرایب کړئ. زموږ چینل درسره سبسکرایب او د بیل آیکن کې کاږئ تر څو د موږ هر تخنیکی ویډیو څخه لومړی تاسو به خبر اوسئ. دوستانو راځو موږ تاسو کولای شو که چا هم کمپیوټر کې 2014 افیس 2014 چا انسټال کړی وي، په افیس 2014 کې هم موږ تاسو کولای شو ریکارډینګ وکړو بغیر دغه مخصوص پروګرام نه چې کمپټاشیا نومیږي. هغه ریکارډینګ ته څنګه ده مخصوص شوی ده چې هغه ما تیار الریډي انسټال کړی ده. موږ تاسو کولای شو په پاور پوینټ کې هم موږ تاسو ریکارډینګ وکړو او خپل ویډیو څنګه کو ذخیره کو. راځم پاور پوینټ راخلاصوم، وینډوز کی پلس آر وهمه چې رن راخلاص شي. رن کې بدلته ورته ټایپ وکړئ پاور پی ان ټي به ورته وکړئ. څنګه وشي تاسو ته پاور پوینټ راخلاص شي. او یا که دې ځینې نه وي را به شي وینډوز باندې به کلیک وکړئ، آل پروګرامز ته به راشئ. دلته وګورئ خپل څنګه پاور پوینټ پروګرام پیدا کړئ که تاسو انسټال کړی وي. پاور پوینټ ګورئ په دې کې څنګه د موقعیت لري. یا هم که دا ځای هم نه وي د وینډوز کی یا د سټارټ بټن ووهئ، دلته ورته ولیکئ پاور پوینټ. ګوره دلته تاسو څنګه کوي راخلاصوي، درته را پیدا کوي. نو دې باندې به کلیک وکړئ، دا به څنګه کوي راخلاص کړئ. دا د راخلاصولو طریقې وي. نو کله مو چې پاور پوینټ راخلاص کړئ تاسو ته به دغه سکرین را ظاهر شي. دا چې را ظاهر شو تاسو به راشئ په انزرټ باندې به کلیک وکړئ، انزرټ ټاب باندې به کلیک وکړئ. دلته به راشئ په سکرین ریکارډر باندې، سکرین ریکارډر یو آپشن د دې باندې به کلیک وکړئ. اوس تاسو کولی شئ خپل هغه سکرین انتخاب کړئ. په دې حالت کې مثلا که چیرې غواړئ تاسو فقط دغه سلایډ انتخاب کړئ، د سلایډ ریکارډینګ ته نه غواړئ، نور سکرین نه غواړئ، دا سلایډ به ته انتخاب کړئ. مثلا زه ورته وایم چې دغه ریکارډینګ راته کوم. که نه وایئ چې نه فول سکرین ریکارډ کوم، نو بیا به دې آپشن کلیک وکړئ، فول سکرین به ریکارډ کړئ. فول سکرین دې باندې موږ تاسو څنګه انتخاب کولی شو. را به شي دا مو څنګه کوي انتخاب کړئ. زه ریکارډر پوینټر مو ښیي یا که نه ښیي، که چیرې نه ښیي ظاهر نه شي په ریکارډینګ کې، نو په دې باندې کلیک کولی شو. موږ ورته چې نه ودې وښول شي، اډیو دې راشي که نه، په دې اډیو باندې ورته کلیک. سلیکټ ایریا په همدې باندې موږ ته سلیکشن کولی شو، په دې باندې ریکارډ شروع کولی شو. اوس راځم ریکارډینګ څنګه کومه سټارټ کومه. دا آپشن به دوستانو موږ تاسو سره دیزي کی دا ورکیږي د ریکارډینګ په جریان کې. خو کله چې تاسو بیرته سټاپ کوئ بیا دیزي باندې ورته راشئ. اوس عملا درته ښیم، ورته راشئ بیرته څنګه کېږي را ظاهرېږي. تاسو په ریکارډ باندې به کلیک وکړئ. موږ تاسو ریکارډر څنګه کېږي چلندېږي. ښه مثلا زه یو فایل اخلاصوم، یو عادي ریکارډینګ کوم، فرض وکړه زما کمپیوټر ته ځم، دلته دې هغه ته راځم، بیرته بیک ځم. ریکارډ څنګه کومه بندومه. ګورئ را به شي د ریکارډ د بندولو لپاره به دوستان هلته شارټ کټ کی هم لري. موږ تاسو دیزي ته به راشئ، د سکرین دیزي ته بیرته راشئ. څنګه کېږي دلته آپشن درته راځي چې کلوز کوئ. موږ تاسو څنګه کلوز کوو، دې باندې سټاپ کېږي. دې باندې موږ تاسو یو څو منټ یو څو ثانیې مثلا درېږو، دمه پکې کوو یا خبرې پکې کوو، کولی شئ تاسو دې آپشن نه کار واخلئ او بیرته ریکارډ ور باندې کلیک وکړئ. دا به څنګه شي ریکارډ به جاري شي. خو که چیرې غواړئ چې نه ویډیو سټاپ کوئ نو ریکارډ نه کوئ، نو څنګه وکړئ سټاپ باندې به کلیک وکړئ. دا به څنګه شي اتومات د تاسې سلایډ ته راښکته شي. کله چې سلایډ ته راغی نو په سلایډ کې اوس موږ تاسې دغه ویډیو له دې نه هم پلی کولی شو، مخکې کولی شو. ګورئ دا ویډیو موږ تاسو څنګه کولی شو. مثلا زه راځم، زه اوس همدغه ریکارډینګ څنګه کومه غواړم چې دا ویډیو سیو کړم ځان سره. رایټ کلیک به په همدې ویډیو باندې وکړئ. را به شي دلته سیو میډیا از میډیا د په کوم شکل باندې راته سیو کړه په فارمټ. دلته فارمټ ته نه MP4 فارمټ موږ تاسې لرو. خو د کمپټاشیا بیا نوره خوبي دا ده چې په نورو فارمټونو کې هم موږ تاسو څنګه کولی شو سیو کولی شو. ډیسکټاپ ته راځم، دلته نوم ورته ورکړئ تاسې مثلا سکرین ریکارډ اگزامپل. دې باندې څنګه کوئ. اوس به سیو باندې کلیک وکړئ. کله چې سیو باندې مو کلیک وکړئ تاسو ویډیو به چېرته ظاهره شي، په دلته سکرین کې به څنګه شي سیو شي. همدغه ویډیو اوس موږ تاسو کولی شو سیو یې کړو. نو که چیرې مو ویډیو خوښه شوي دوستانو بیا هم د چینل در سره سبسکرایب او د بیل آیکن کې کړئ تر څو د موږ نوې ویډیوګانو څخه لومړی تاسو باخبره اوسئ. ښه وخت، ښې چارې، د خدای په امان.